أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لښکر د مکې مکرمې څخه رهي سو. کم وخت چې تر جحفې تیر سو، د ابو سفیان د طرفه نوی خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون دپاره راوتلي واست، او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځئ. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویښ او په احتیاط کې و. د معلوماتو دپاره یې مخ ته خلق لیږل، او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول. اوس چې و بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو، تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی، او د هغه نفره څخه چې د اوبو پر غاړه ناست و د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لښکر پوښتنه وکړه. هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا دپاره دې بد وبولم، مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړه او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې او بیا ولاړه. ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدو ځای ته ورغلی. هلته د اوښانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کړې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوښانو ته ورکوي. ابو سفیان پوه سو چې دا خلق د مدینې منورې وه، ځکه په عربو کې هیچا و اوښانو ته خرما نه ورکول بې له مدینې منورې د خلقو څخه. دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډېره وه چې اوښانو ته به ورکول. ابو سفیان ډېر ژر و قافلې ته ځان ورساوه. قافله یې د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تېرېده واړول، او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته یې رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاصه سوه چې د مسلمانانو د لښکر په لاس دې ورسي، او هغه حال یې د کفارو و لښکر ته ولېږئ کم چې په جحفه کې و هغو ته ورسېدی چې ویل قافله خلاصه سوه او ستاسې و راتګ ته ضرورت نسته. اوس چې د کفارو و لښکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدی، لښکر د بیرته تلو اراده وکړه، مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې و بدر ته ور نسو. 3 ورځې هلته تیرې نکو، اوښان حلال نکو، کبابونه او شرابونه ونخورو، منځیانې غزلې راته ونه وایي. عرب دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل وانه وري، بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه، خو چا د ده خبره ونه منل. نو په خپله اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې دی د هغو رئیس و، د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. نو د بني زهره څخه چې د 300 نفرو په شاوخوا کې وه، یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر سوی، او د بدر د جنگ تر نتیجې وروسته د بني زهره قبیلې همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه، او د همیش دپاره دی په دوی کې عظیم و او د ده خبره منل کېده. بنو هاشم هم غوښته چې و مکې مکرمې ته ولاړ سي، خو ابو جهل ورته ټینګ سو،
ویل تر څو چې موږ ټوله مکې مکرمې ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مه جلا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم و او د مالو د خلاصوالي دپاره راغلي وه او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده. که اوس پاته سي او جنگ وکړي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډېر نفر و مکې مکرمې ته رهي سوه. فقط څو نفره یې د ابوجهل په زور پاته سوه. د پاته نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه هم د جنگ په شوق نه و بلکې په دې سبب پاته سو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکړي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع وروسته د کفارو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې و چې د بدر پر طرف رهي سو تر څو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شا یې په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوا ورته ویل کیږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه. اوس د مسلمانانو لشکر ته راسئ. د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادي زفران کې و چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړی. یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیره سوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه سوه چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بله چاره نسته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وسي چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره سي. ورونو، په دې کې هیڅ شک نسته که دغه د کفارو لشکر پرېښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تېرې کړي، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای. د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین و چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بېروحه جسد پاته سوی وای. او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودی، هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول. پر دې ټولو سربیره آیا یو چا د دې ضمانت کولای سوای چې د کفارو لشکر دې د دې څخه منع کړي چې مدینې منورې ته دې پسې ورنسي او دغه جنگ دې د مدینې و قلاو ته ورنقل نه کړي او مسلمانان دې د خپلو کورو په مابین کې ونه وژني؟ یا هیڅکله دا کارونه لرې او ناممکنه نه وه. که چیرې د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستي، جبن او بېهمتي سوي وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډېر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او ناببره خطرناکه کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړي چې په هغه کې یې و دغه اوسنۍ او خطرناکه وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افرادو څخه یې د رای او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پوره که او موږ ستا ملګري یو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت خبرې وکړې او کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل ای خلقو مشوره راکئ. دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبرې یې وکړه. ودته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکئ. دا وار مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. هغه صحابي چې دغه قصې روایت کوي وایي د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حورو او نعمتونو ورکوم.
مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو په والله موږ به تا ته داسې ونه وایو لکه بني اسرائیلو چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب ولاړ سئ جنګ وکئ او موږ دلته ناست یو بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنګ وکئ او موږ هم ستاسې په ملګرتیا جنګ کوو په والله یا رسول الله که ته موږ د برک الغماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټینګه در سره ملګري یو تر څو چې ته ورسېږې اوس نو برک الغماد څه شي دی د دې دپاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوه سو برک الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټوله هم د اسلام او مسلمانانو سرسخته دشمنانې دي نو مقداد رضی الله تعالی عنه ویل دا نه چې ته موږ ویوه جنګ ته بیایه او موږ در سره ځو بلکې که مو 14 لوی او خطرناکه جنګو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو نه در څخه جلا کیږو تر څو چې و برک الغماد ته ورسېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په خبرو خوشحاله سو او ده ته هم د خیر دعا وکړه مقداد کښېنستی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکئ ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې هر وار وایي مشوره راکئ ځکه دغه درې مشران چې خبرې یې وکړې د مهاجرینو څخه وه ابو بکر عمر مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د انصارو نظر معلوم کړي ځکه د لشکر اکثریت دوی وه او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوږو وي او هغه د عقبې بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم پر دوی دا نه لازمول چې تر مدینې منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره وجنګېږي ځکه هغه بیعت داسې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راسي دوی یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکئ او مقصد یې انصار و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصارو قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پوښتنه سره موږ انصار مقصد یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا سعد رضی الله تعالی عنه وویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت به کوو عهد او وعدې در سره کړي دي یا رسول الله د کم شي اراده چې دې کړې ده هغه عملي که قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلی یې که ته موږ و دغه دریاب ته په داخلېدو سره امر کې موږ به ستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسي پاته موږ هیڅکله په دې نه ناراضه کیږو چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې موږ په جنگ کې صابره یو د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادقه یو او شاید الله عز وجل زموږ څخه داسې کارونه در ښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې یخیږي موږ د الله عز وجل په برکت رهي که سعد رضی الله تعالی عنه ډېرې خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا وه چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې یې کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنه په خبرو ډېر خوشحاله سو او ویې فرمایل زیری در کوم چې الله عز وجل په یوه د دغه دوو شیانو وعده را سره کړې ده یا قافله یا لشکر یعنی مدینې منورې ته ناکامه نه ځو یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیابه سو او په والله لکه زه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وځایو ته ګورم په دغه زیرې مسلمانان هم خوشحاله سوه
ورونو دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې، مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې سوه او د دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېده، ځکه دوی د قافلې دپاره راوتلي وه، نه د جنګ دپاره. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، یعنی بېشکه چې ته ستا رب د خپله کوره څخه په حق سره ایستلی وې او بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه. د دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخه لري، یو دا چې الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې ته ستا رب و دغه قافلې او جنگ ته د خپله کوره څخه راویستې. ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله اراده و دغه قافلې او جنگ ته راووتی، مګر یا الله عز وجل ورویستی، ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل سوه چې خرجته من بیتک، ته د خپله کوره ورووتې، بلکې فرمایي اخرجک ربک من بیتک، یعنی ستا رب ستا د کوره څخه ورویستې. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړو حال رب عز وجل ښکاره کوي او فرمایي بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه، د هغو صرف قافله خوښه وه نه جنګ. او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکة تکونو لکم، او ستاسې خوښه وه چې بېشکه هغه بې وسلې بې زحمته بې اغزیو ډله دې ستاسې وي، یعنی قافله مو غوښته نه جنګ. ورونو دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کې سته او نه په قصه کې څوک بیانولی سي، ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم، مګر دغه د زړو حال د زړو مالک په قرآن مجید کې ښکاره کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دي راغلي چې د ځینو خلقو جنگ نه خوښ او د جنگ اراده یې نه درلوده، مګر انسان بشر او عاجزه دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنگ، خو کم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. دوی د مالو د ګټې په امید راوتلي وه او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه سوه چې د قریشو لښکر د 1000 نفرو په شاوخوا کې دی او ټوله هم پوره مسلح دي، 200 د آس سپاره پکښې دي، اوښان یې د لښکر تر شمېر زیات دي، مالي قدرت یې هم ډېر زیات دی. بالمقابل مسلمانان 300 او 100 نفره دي، په ټول لښکر کې فقط 2 آسه لري او نور ټوله تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلي وه. خو کم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي، په جنگ کې قائم او ثابت ودرېده، شاته نه ولاړه، د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړي. هغه څوک چې د قافلې په طمع راوتلی و کم وخت چې جنگ شروع سو بې له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی، نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي. هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه وه، هغو هم د دنیا طمع درلوده، دنیا یې خوښه وه، مګر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول، نو ځکه د نصر او بری مستحق وه. ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسې د الله جل جلاله د دین نصرت وکئ الله جل جلاله به ستاسې نصرت وکړي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لښکره سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته وررهي سو او هلته یې و بدر ته نږدې په عدوة الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي خو یو په بل حال نه لري.
بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیې دپاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې یې د لارې ملګری و، یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره راووتی، غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لشکر ته نږدې ګرځېده چې پر یوه سپینږیري عرب پیښ سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپینږیري څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه، او په عین حال کې یې د دغه دوو لښکرو پوښتنه هم ځینې وکړه چې چیرې به وي. سپینږیري ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسې راته ونه وایاست چې تاسې د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپینږیري ویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. سپینږیري ویل خبر کړه سوم یا راته وویل سوه چې محمد او ملګري یې په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبر یې راته ویلی دی نو به دوی نن ورځ پر پلاني ځای وي. هغه ځای یې ور یاد کړي چې مسلمانانو اړولي وه، او راته وویل سوه چې قریش په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلاني ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای ور یاد کړي چې واقعا قریشو هلته اړولي وه. سپینږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسې د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیسو. او سپینږیري د ځان سره وایي د کومو اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانۍ اوبو څخه که د فلانۍ اوبو څخه؟ د دغه منطقې د اوبو نومونه د ځانه سره یادوي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي، او دا توریه په جنګو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونه ویل، صرف د یو مقصد و او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې کفار ډېر نږدې دي. خو د دغې ورځې په ماښام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه استخباراتي ډله ولیږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپلو ملګرو سره وه. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله. هلته یې 2 نفره ونیول چې د قریشو و لښکر ته اوبه وروړلې. دغه 2 نفره یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغوله و او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړه. ویل تاسې څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څه وظیفه لرئ؟ ویل موږ د قریشو د اوبو مسؤله نفر یو، موږ یې راولېږلو چې و دوی ته اوبه وروړو. څوک در سره دي؟ ویل د مکې لښکر. مسلمانانو پر اواچول وهیه او ورته وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لښکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ او وهیه. تر څو چې هغه 2 نفره و دې ته مجبوره سوه. ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو، او دوی پرېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغه سو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله، چې رښتیا یې درته ویل وهل مو، چې درواغ یې درته وویل پرې مو ښول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریشو حال راته ووایست. دوی ویل قریش د دغه غونډۍ تر شا په عدوة القصوا کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفره دي؟ مریانو ویل ډیر دي. ویل عدد یا شمیر یې څو دی؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوښان حلالوي؟ ویل یوه ورځ نه او بله ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د 900 او 1000 په مابین کې دي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشرافو څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چې ورونه او د ربیعه زامن وه، ابو البختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمه ابن عدی، نضر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریشو مشران وریاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپلو اصحابو ته مخ ور واړاوه، ویل مکې د خپلې اینې ټوټې درته راغورځولې دي. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.